غرورجن فیل او هوښیار میږی. یو وخت په یوه ځنګل کې یو فیل اوسېده. هغه ډېر زورور و خو له بده مرغه ډېر مغروره هم و. فیل به د خپل زور له امله د ځنګل نور حیوانات هیڅ هم نه ګڼل او تل به یې ځورول. یوه ورځ فیل په ځنګل کې ګرځېده. په لاره کې یې یو طوطي ولید چې د ونې پر شاخ ناست و. فیل وویل: ای طوطي، ته نه پوهېږې چې څوک درته راغی؟ زه د دې ځنګل تر ټولو زورور حیوان یم. راځه ژر ټیټ شه او ما ته سلام وکړه. طوطي وویل: زه ولې سلام وکړم؟ فیل په قهر شو او ویې ویل: که سلام ونه کړې نو زه به ته خپل زور وښیم. طوطي سلام ونه کړ نو فیل په قهر شو او ټوله ونه یې راوغورځوله. طوطي الوتنه وکړه خو فیل په غرور وویل: اوس پوه شوې چې زه څه کولی شم؟ تاسو ټول زما پر وړاندې هیڅ نه یاست. فیل به هره ورځ د سیند غاړې ته د اوبو څښلو لپاره تله. هلته نږدې یو وړوکی غار و چې میږی پکې اوسېده. میږي به هره ورځ د ژمي لپاره خواړه راټولول خو فیل به هره ورځ هغه ځورولو. یوه ورځ میږي د خوړو ټوټه وړه. فیل ورته وویل: ای میږیه، دا خواړه ولې وړې؟ میږي وویل: دا غار ته وړم، باران را روان دی، باید خواړه ذخیره کړم. فیل وخندل، خپله سونډه یې له اوبو ډکه کړه او د میږي پر سر یې واچوله. میږي ډوډۍ ماته شوه او ټول بدن یې لوند شو. میږي په درد او غوسه وویل: ای فیله، ته پر خپل زور ډېر غرور کوې. یوه ورځ به زه تا ته درس درکړم. فیل وخندل او ویې ویل: ته وړوکی میږی یې، زه خو تا د خپلو پښو لاندې میده کولی شم. میږي په زړه کې پرېکړه وکړه چې نور به د دې ظلم مخه نیسي. بله ورځ کله چې میږی له غاره راووت ویې لیدل چې فیل ویده دی. نو یوه چاره یې په ذهن کې راغله. هغه ورو ورو د فیل سونډې ته ورننوت او دننه یې چیچل پیل کړل. فیل له سخت درد څخه راویښ شو او چیغې یې وکړې: دا څوک دی؟ څوک زما په سونډه کې دی؟ بهر راووځه. خو میږي چیچل روان وساته. فیل نور هم په چغو شو او مرسته یې وغوښته. وروسته میږی له سونډې راووته. فیل چې کله هغه ولید ډېر ووېرېد او ویې ویل: زه بخښنه غواړم، زه به نور هېڅکله تا او نور حیوانات ونه ځوروم. له هماغې ورځې وروسته فیل بدل شو او بیا یې هېڅوک ونه ځورول. پایله: دا کیسه موږ ته ښیي که څوک زورور وي او که کوچنی وي، که څوک زور ولري باید پرې غرور ونه کړي بلکې د ښو کارونو لپاره ترې استفاده وکړي. لکه څنګه چې یوه وړوکې میږي په خپل عقل او زړورتیا یو لوی فیل ته درس ورکړ.